د افغانستان سوداګریزو ګاډو ته اجازه ده چې د واګا په پوله هند ته واوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي او سوداګرۍ د تړلو باوجود به د افغانستان سوداګریزو ګاډو یعنې ټرکونو ته اجازه وي چې د واګا په پوله د هندوستان د اتارې پورې لاړ شي. شاه محمود قریشي دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پوهانو او پخوانیو مشرانو ترمنځ د دویم پړاو ټریکټو د غونډې پر مهال کړي دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپل خبر کې ویلي پاکستان به د افغانستان ټرکونه چې هند ته مالونه وړي نه دروي. د هند اتارې ټاون د پاکستان او هند ترمنځ د واګا پولې سره نږدې په 3 کیلومتره کې د پنجاب صوبې په امراتسر زله کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سوداګریزو ټرکونو هند ته د تلو د اجازت خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او هند اړیکې ترنګلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د جون په میاشت کې د پاکستان سفر کړی هغه وخت یې په یوې غونډه کې وینا کوله او ویلي وو چې پاکستان افغان ګاډو ته هند ته د تلو اجازه ورکړي خو وروسته د پاکستان له خوا په دغه اړوند کوم رسمي پخلی نه و شوی. افغان سوداګرو او حکومت د اوږدې مودې نه غوښتنه کوي چې د افغانستان نه هند ته مالي وړونکي ګاډو ته د واګا په پوله د سامانونو ښکته په ځای هند ته د تلو اجازت ورکړی شي. د افغانستان د سوداګرو په وینا چې دوی د واګا په پوله سامانونه کوزوي د ډیر تاوان سره مخ کیږي. د خبر تر مخه شاه محمود قریشي ویلي دوی د افغانستان سره د تورخم د پولې 4 ساعته پرانیستو په مسله هوارولو هم کار کوي. نوموړي د افغانانو لپاره د پاکستان د ویزې اسانولو هم ویلي چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې یې کړي. قریشي د افغانستان د سولې په لړ کې د پاکستان هغه دریځ تکرار کړی چې پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي او غواړي چې دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد د تورونو لړۍ پرېږدي.